اچانک نظر او جی. په چا باندې پرېوتل. جی جی نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته فرمایلی جی. وی علي اولنی نظر چې دی دا معاف دی، ښه. خو دویم نظر بیا دا ستا د طرف نه قصدن دی، دا معاف نه دی. نه دی. بی اختیاره په یو زنانه باندې نظر ولګېدو، اچانک سترګې دې پسې پرېوتې ډایرک، بیا به دې سترګې واړی، دغه معاف دی، په دغه باندې ګناه نشته دی، دا بی اختیاره ولګېد. خو د هغې نه وروستو کتل دا بیا قصدن دی او دا ګناه دی. تا پکې یو بله خبره وکړه چې اچانک نظر پرېوځي او د هغې سره ستا مینه پیدا شي، ټیک شو. نو د مینې پیدا کېدو خو علاج تا دی چې نکاح دې ورسره وشي. پیغام د نکاح دې پسې ولګي په ځای د دې باندې چې د هغې سره دا کوشش کوي چې زه ورسره خبرې جوړې کړم او زه ورسره میلاو شم، دا ټول حرام دي، ناروا ده. په ژبه باندې ورسره خبرې کول دا د ژبې زینا ده، په غوږونو باندې د هغې خبرې اورېدل دا د غوږونو زینا ده، په سترګو ورته کتل دا د سترګو زینا ده. شریعت تعالی دومره اجازت درکړی دی چې کومې جینۍ سره نکاح کوي یو نظر یې وینه، خو د خواهشاتو په نظر نه، په دې نظر باندې چې زه ورسره رشته کوم چې زه یې صرف وینم، دومره اجازت شته دی. هغه ته ولې د مینه دې ورسره پیدا شوه، بهترین خالي دا دی چې مور او پلار دې پسې ولېږه په ځای د دې باندې چې د هغې سره ځان له لینډ شروع کړي.